د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پېښور کې په یوه هدفي برید کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د پښتونخوا په پېښور ښار کې د وسلوالو په یوه برید کې 2 مسیحیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاکستاني پولیسو ویلي چې د پیښه پرون د پېښور په رینګ روډ باندې د ګلبهار په نامه د پولیسو یوې قرارګاه ته نږدې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی، یو بل ټپي شوی دی. راپور کاږي چې نامعلومو موټرسایکل سپرو تر برید وروسته د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې دي. تر اوسه پورې د دغه برید د پړه کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. پاکستاني چارواکي د بریدونو ورخطا کړي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څه موده وړاندې ویلي و چې ښایي په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زور واخلي. او ترکمنستان وایي افغانستان د ګازو نلیکې غځولو برخه کې جدي اقدام وکړي. د ترکمنستان د ټپي پروژې استازي اشیر قربان نیزوف ویلي دي چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د ګازو نلیکې د غځولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. نیازوف زیاته کړې ده چې په دې سره به په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. افغانستان به له دې درکه $6 میلیارډ ډالر د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. هغه څرګنده کړې ده چې دوی به په دې برخه کې د نړیوال لاواسیا انکشافي بانک د همکاریو د رخپلولو هڅې هم دوامداره وساتي څو هر څه ژر دا پروژه په بریالۍ توګه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې په راتلونکي پسرلي کې به د دغه پروژې چارې له هرات ولایت څخه راپیل کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.